بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د دسامبر کال 2015 چې د دوشنبه ورځ سره سمون خوري، ستاسو خدمت کې حاضر یم. دا زما د نن دوامه برخه برنامه ده چې د کې معمولا ستاسو پوښتنې، تبصرې او پاغي باندې خپل ځوابونه تاسو سره شریکوم. پوښتنې او دغه ډیر زیات راځي، تبصرې هم ډیر زیاتی. بعض ورونه ګلم کې چې ته زما پوښتنې ته جواب ورنکړ یا تا زما کومنټونه لوستل. یو خو تاسو اطمینان در کوم چې کومنټ ټول لولم، او تاسو د دنه باید دا معلوم کړئ چې تاسو هر یو کومنټ ته لاړ شئ، هر یو خپل کومنټ وګورئ، ما هغې ته ټم هم ورکړئ او قلب مې هم ورکړئ، یعنې لایک مې ورکړئ. نو د تاسو ټولو داسې نه ده که 1500 سټیټمنټ راشي او که فرضاً، ځکه زما خو یو چینل نه دی، څو چینلونه دي، خو مین دا 2 چینل دي، افغانستان پانوراما او دا سید بلال فاطمی. د دې کومنټونه نه زه تا دغه نورو چینلونو چې سایت کې دي، واړه چینلونه دي، د هغې کومنټس هم ګورم، هلته هم لایکس او دا ورکوم چې مجموع کې د کومنټسونو لیدل او دغه د زرو نه زیاتېږي د ورځې. یعنی دا کافي وخت زما نیسي. بعضې ورونه راته دا پیشنهاد کړی چې کومنټس ته ځای په ځای جواب ورکوم. که زه کومنټس ته جواب ورکول شروع کړم نو زر کومنټس ته جواب ورکوم، زه دا برنامه باید ونه کړم، ځکه چې برنامه ته خبرونه اوریدل پکار دي، ځان اخبارونه لیدل دي، نړیوال سایټونه لیدل دي، او د هغې نه هر خبر هم نه رااخلم، ځکه چې خبرونه داسې چې یو بعضې ډېر عامي، لکه ځکه بعضې زما خبرونو ته دوستان وایي چې دا خو موږ په دنیا کې نه دی اورېدلی، دا خو موږ په دې چینل کې نه دی لیدلی. نو دا ضرور نه ده چې زه کوم خبر اخلم تاسو باید هغه حتما اورېدلی یو تاسو دغه، ځکه چې کوم چینلونه یا کوم سورسونه زه ګورم هغه ډېر خلک نه ګوري. نو د ده لپاره بعض وخت کې زما خبر داسې چې هغه په نورو چینلونو کې نه وي، او زه تاسو سره هغه شریکوم تر څو تاسو دا معلومات ورسیږي. نو د دې بابت کې ورونه دا بعضې ګیله کوي چې یو پوښتنې ځواب ورنکړم، راته وایي چې والا نه مې شین شو او تا زما ځواب رانکړ. غفار عطایي ورور ویلو چې ما پوښتنه کړې ده، تا ځواب نه دی راکړی. ما تاسو ته ویلي دي چې که کومه پوښتنه تکراري هغه زه ځواب نه ورکوم، مګم د تاسو دا په ما نشي ثابتولی چې ما نه کم کومنټس پاتې. نو زه ټول کومنټس لولم، ټول پوښتنې دا لولم، کوم یو چې لازمي هغه اخلم. بعضو ته هملته ځای په ځای لنډ ځواب ورکوم، بعضې نه کومنټس اخلم، بعضې همداسې نه ځواب ورکوم، نه چې همداسې بعضې ډېر داسې خبرې وي چې هغې ته ځواب نه ورکول بهترین ځواب دی، ځکه چې تاسو ته معلومه ده ښه خلک الحمدلله زموږ په دې ګروپونو کې ډېر دي په دې ډله کې، خو جاهل خلک هم شته دی، او جاهلان ته خبره همدا ده چې قالو سلامه، سلام ورته چې نه به ځواب ورکړي نه به ورته څه وایي، همداسې به یې پرېږدي. او زه معمولا همداسې کوم. ډېر بعضې وخت کې ډېر لږ وخت کې بعضې دغه جملات یې داسې رقیقه لیکل کېږي چې هغې ته سړي اعصاب دغه کېږي، زه هغه راوړم او دلته تاسو سره شریکوم. هغه هم راته بعضې دوستان وایي چې دا مه شریکوه. نو راځم، رفیع الله خیبر ورور ویلي څرنګه کولی شو چې امریکا ته قناعت ورکړو چې د پاکستان اتوم محفوظ نه دی چې ترېنه واخلي، کېدی شي چې پر پښتونخوا یې استعمال کړي. وروره زه نه پوهېږم ستاسو عمر به څومره وي، خو زه چې څومره زما عمر دی او کم از کم 50 کالو نه زه د پاکستان د قضیه تعقیبوم او د امریکا د میډیا د نقطې نظر نه تعقیبوم. زما ستا ویلو ته ضرورت نشته دی چې ما ورته هغه ته ووایي چې د پاکستان بم نه زما ستا په خبره اخلي او نه زما ستا په خبره ورته بخي. دا تاسو ته معلومه ده، ما ته معلومه ده. په دې باندې ځانونه مه ستړي کوئ چې تاسو وایئ چې په امریکا ته څنګه ووایو قناعت ورکړو. امریکا ته په دې شي کې دا د هغې ځان ته ستراتیژیک پالیسیګانې لري، څه وخت کوم یو سره کومه لوبه کوي. د پاکستان نه بم اتوم اخیستل د پاکستان تجزیه دا د امریکې په پلان کې د 50 کالو نه ده، ورو روانه ده، اوس یې دغې ځای ته را رسولی دی. په ظاهره ګوري پیسې ورکوي، په ظاهره ورسره ولاړ دی، په ظاهره ورسره مرسته کوي، په ظاهره زموږ خلاف دی. اما ما بار بار دا ویلی چې په ظاهره زموږ خلاف دی، خو په باطن کې زموږ سره دلته د اسلامي امارت سره دی. په ظاهره د پاکستان سره ولاړ دی، اما په باطن کې د پاکستان سره نه دی ولاړ. پاکستان وهي، پاکستان به خرابوي. نو زما او ستا په خبره باندې څوک نه بم چا نه اخلي او نه چاته بم ورکوي. په دې شیانو خپل سر مه دردوئ او کوم د زحمت هم پرې مه وباسئ. د دې دپاره هغې ستراتیژیکه پالیسي لري، هماغه باندې کار کوي چې که وخت و زمان راغی تاسو به خپله وګورئ چې هغې خپل کار کوي او دا اقدامات کوي. نو دې لپاره د کې دغه نشته دی چې موږ څنګه وشو کولی.
دویم خبره دا پوښتنه دا ده چې دا څو تنو کړې ده، خو ما صرف دا 2 تنو نومونه به زه تاسو ته واخلم: عبیدالله حقیار او حمید په نامه ورور، چې په بګرام کې د الوتکو موجودیت حقیقي دی او که تصویراتي دی، ځکه چې د سټلایټ په ذریعه چې کوم عکسونه اخیستل شوي دي ویل کېږي چې هلته رسامي شوي دي. د دې زه تاسو ته 2 ځوابه درکوم. یو ځواب خو دا دی چې اسلامي امارت اعلان نه دی کړی، خو ویل کېږي چې الوتکې ترلاسه کړي دي، الوتکې هم ترلاسه کړي دي، میزایل هم ترلاسه کړي دي او ډرون هم ترلاسه کړي دي. د هندوستان نه خو دا خبر دی چې ممکن د 1000 نه زیات ډرون یې ورکړي دي او څه جهازونه یې ورته تیار کړي دي، او فکر کوم چې په همدې ورځو کې یو بل پیکج نظامي هم تیار دی د ایران هندوستان د خوا نه افغانستان ته، هغه به هم سپارل کېږي. نو اول خو دا دی چې جهازونه امکانات ډېر زیات دي چې د جهازونه دوی ادا کړي. بل دا دی که چېرته فرضاً جهازونه نه وي او دوی دغه د تزویر لپاره دا عکسونه جوړ کړي، د دښمن د وهلو لپاره دا یعنی اسپیناج د نقطې نظر نه دا ښه یو دغه دی، د دښمن یروي، ځکه چې دښمن ټول نن سبا یرول دي، د خپله بم اتوم چې ورته ډیټرنس وایي. ډیټرنس معنا څه ده؟ یرول، ډارول، لرې کول. نو دا تصویر هم که ایستل شوی د یرولو لپاره وي او دښمن چون بزدله دی، پنجابی دی، باید ویرول شي. نو په هر حالت کې موږ تاسو که چېرته تیاري ونه لرو، رسمونه وباسو، نو دا د افسوس ځای دی زموږ تاسو لپاره چې زموږ ملک په دغسې یو غربت حالت کې دی، او دا د خپل د نااهلو اولادونو له لاسه دی چې څوک په روس خرج شو، څوک په امریکې خرج شو او دا وطن د مشکلاتو سره مخامخ کړ. خالزی ورور وی دی وایي چې په هندوستان رسنیو کې مې ولوستل چې افغانستان د پاکستان خلاف داسې اسنادو پر استناد دوسیه جوړه کړې چې د هغې په بنیاد د ترهګرۍ ثبوت وړاندې کوي، او دوی دا اقدام اهمیت او ارزش څه دی؟ وروره که دا کار یې کړی خو دا بهترین کار دی، دا هغه کار دی چې دا تیرو 2 کلونو نه زه دا مشوره هم درګرده ورکوم چې تاسو سره کسان هم نیولي دي، اسناد در سره موجود دي، دوسیه جوړه کوي. که خپله ملګرو ملتونو ته نشئ ورکولی، هندوستان، چین، روسیې د لارې نه یې ورکوي. که چېرته اوس هندوستان سره هم دا خبره دی زما منلي، ځکه دا خبره زما په مکرر توګه باندې دا کړې ده او زما اسناد او دغه کلیپونه موجود دي چې ما دا پیشنهاد دوی ته کړی دی چې تاسو د افراد 150 کسه دوی نیولي دي د پاکستان چې د داعش کې دي او دوی سره بندیان دي، او په روسه کال په دې باندې وزیر دفاع دغه وکړه چې موږ سره شته دی، خو موږ د دې خلاف د پاکستان استفاده نه ده کړې، او ما په هماغه وخت کې دوی ته ویل چې دا غلطه ده چې تاسو استفاده نه ده کړې. هغه په تاسو تهمت وایي، دروغ وایي او تاسو سره اسناد شته، استفاده نه کوئ. نو دوی باید، او که تاسو متوجه شوي یاستئ، پرونه برنامه کې هم ما دا خبره وکړله چې ایران ته تګ ډېر لازمي دی. د خلیل الرحمن حقانی په هغه ترور کې چې کوم نفر نیول شوی دی او اقرار کړی، دا اسناد دي، دا واخلئ هلته کنفرانس کې وړاندې کړي. خو دوی لا نړل، که تلي وی ډېر به یې په ګټه وه، ځکه چې اوس لا نړل، دوی ته یې ډېر ضرر وکړه، منفي پروپاګند د دوی خلاف روان دی. اما که چېرته هندوستان دا لیکلي او دوی هندوستان سره همدا دا کړي، نو دا به زه 100% په دې خوشحالېږم چې دا زما هغه نظریه وه چې ما بار بار دوی ته تکراروله، اما هېڅ عمل مې نه لیده. که هندیانو دې باندې عمل کړی او دوی ته یې ویلي چې تاسو دا کار وکئ، دغه دوسیه زه ملګرو ملتونو کې وړاندې کوم، زه په عرض کې درته وړاندې کوم، نو دا به بهترین کاري او د دې اهمیت او ارزش ډېر زیات دی. او خدای وکړي چې دوی سره اسناد او هر څه شته دی، دوی منظمه یو داسیې جوړه کړي او د دوی په مقابل کې وړاندې کړي. 2 ورونو سید جاوید او په نامه د تقي ورور د استرالیا کې د هغه کس چې استرالیانو یهودانو باندې حمله کړې ده، 12 کس یې وژلي، د هغې متعلق پوښتنه کړې ده. دا سید جاوید چې هر څوک دی، نوم خو سید دی، خو سید نه دی په دې چې مسلمان به یي که به نه یي. که مسلمان وی دا خبرې نه کوله، ځکه دی ویلي دي چې نن په استرالیا کې مجاهدینو بیا ګل وکړه، یعنی د فکر کې چې هر ځای کې فساد او خرابې کېږي، یعنی څوک مجاهد دا کار کوي، در حال چې دا یو توهین دی چې دی کوي. مجاهد د الله د لارې هغه عسکري چې هغه د الله د قوانینو د پیاده کولو لپاره
خپل ځان قرباني کوي الله قوانین تطبیق کوي اما خپل په دنیا کې تینه تمه توقع نه لري دا چې فرضاً تاسو عطا محمد نور غوندې جنایتکار یا اسماعیل خان غوندې جنایتکار یا همداسې بسم الله خان غوندې جنایتکار یا همدارنګې د مجاهدینو سر په نامه داسې کسان چې جهاد خرڅ کړ هغې ته په نامه ټول جهاد ته بد وای دا ډیره بده خبر ده او په همدې علت زه بیا تاسو چې کله مجاهد ته بد وای بیا زه ستاسو په ایمان باندې شک کوم زه وایم د ستاسو ایمان باندې شک دی ځکه چې مسلمان چې په الله ایمان ولري مجاهد باندې نه تهمت وي او نه مجاهد نه باندې شک کوي ځکه چې پاک مجاهد د الله د لارې مجاهد هېڅکله غلط کار نه کوي دا چې فرضاً په افغانستان کې جنایت کمونستانو وکړل او لمنه په مجاهدینو په دې پاکه کړله دا د دغه به یو وخت کې تاریخ کوي خو ده ورور دا ویلي دي چې په استرالیا کې مجاهدینو یو ځل بیا ګل وکړ د جواب دا دی چې وروره دغه نفر چې دا کاروایی په استرالیا کې کړې ده نوید اکرم نومیږي دا نوید اکرم یا نوید اکرام دا پاکستانی دی نه مجاهد دی نه مجاهدین سره کوم تعلق لري مګر هغه ځوان دی چې د فلسطین کې د اسرائیلو ظلم او بربریت کتلی دی احساساتي شوی دی هلته اسلحه رااخیستې ده او یوازې نه دی 3 ملګري نور هم ورسره دي 4 تنه دي او 12 کسه یې وژلي دي زیات تعداد نور زخمیان کړي دي ټپیان کړي دي او په خپل هم ځای په ځای پولیس وژلي دي وهلي دي وژلي دي نو دا اسانه خبر ده چې هر کار خراب شي لفظ مجاهد راوله او کنځلې وکړه نو دې کې ستاسو ایمان ظاهریږي چې نوم خو د سید دی خو ایمان دی د مسلمان نه دی یو کمونست او د کافر دی نو دا درست کار نه دی احمد بارګزی وایي چې پاکستان د دې جرأت لري چې یو دوامدار جنگ په افغانستان کې وکړي یو جرأت خبره ده یو د صلاحیت خبره ده جرأت که ولري ونه لري که صلاحیت ولري که ونه لري خو خبره دا ده چې جنگ کوي مګم دا چې جنگ دوام کوي که نه کوي دا بیله خبر ده جنگ په دې دوام نه کوي چې د دوی سره هغومره اقتصادي پشتوانه نشته دوی دا جنگ په دې کوي چې دوی د امریکې نه په دې باندې پیسې واخلي یعنی دا جنگ د ده لپاره نه کوي چې دا جنگ دوام وکړي بلکې جنگ د ده لپاره کوي چې هم خپل اهداف ترلاسه کړي افغانستان ته ضعیفه کړي خپل د نګین لاندې راولي او د امریکې نه پې پیسې واخلي که امریکا پیسې ورنه کړي او افغانستان سره د جنگ ونښلي دوام وکړي بیا دوی نه جرأت لري او نه دوام لري او دوی به په خپله ماته خوري نو د دوی دا جنگ د ده لپاره کوي چې امریکې نه پیسې واخلي او انشاءالله دې کې به نه کامیابیږي وردګ امین ورور پوښتنه کړې ده د ورور دا ویلي چې د مولویانو دغه کوم فتوا چې صادره کړله د خپله داسې دغه کوي چې د مولویانو یو شخص دا ادعا کړې ده چې دا فتوا چې صادره شوې ده دا د ډیورند د کرښې په رسمیت پیژندلو ده آیا دا حقیقت لري یعنی ډیر طفلانه نظر دی او ډیر داسې نظر دی چې ډیر یو ناپوهه انسان نظر دی چې هر څوک ده که دا د مولوي په نوم دا خبره تاسو تیروي او که د بارچه ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا فتوا د ډیورند د رسمیت پیژندلو سره هیڅ کوم تعلق نه لري بلکې دا د ډیورند د کرښې د منځه وړلو لپاره بهترینه فتوا ده ځکه چې خپله پاکستانیان اوس وایي چې دا فتوا داسې فتوا وه په ظاهره خو دا وه چې موږ فتوا ورکړله چې د پاکستان په خلاف به جنګ نه کیږي اما په باطن کې دا د پاکستان خلاف جهاد فرض عین اعلان شو نو یو څوک چې د پاکستان خلاف جهاد فرض عین اعلانوي نو هغه څنګه د ډیورند د کرښې نه تیر شوی دی بنا دغه خبره چې هر څوک کوي خبره خو خپله کوي خو نوم د مولوي ورکوي چې مولوي داسې ادعا کړې ده چې فتوا چې ورکړې ده د ډیورند کرښې په رسمیت پیژندلې ده کوم ځای کې پیژندلې ده دا وایي ډزې خو اسانه دي خو دا وایي ډزې مه کوئ دا کوم فایده نه لري ضرر لري او د ده نه تاسو ته هم چې لاس ته نه درځي یو ورور چې زه هم نه غواړم نوم یې دا کوم ځکه چې کیدای شي بیا ورته مشکل پیښ شي دا د قاضیانو په مسله کې لیکلي دي چې وایي زما دوسیه د بګرامي ولسوالۍ کې ده ولسوال وایي چې زه قمندان امنیم یم زه قاضیم یم او زه د علما د شورا و رئیس هم یم او دا ټول صلاحیتونه زما دي او دی وایي چې 1.5 کال کېږي زما دوسیه دوی سره هلته قیده ده
زه وهلی یم ډبولی یم او زه په زندان کې مچولی یم او د دوسیې فیصله مې تر نه کیږي او زما دا مسله د ځمکو چې دا هلته همداسې پاتې ده او نو دا دغسې ورونه دي د هر ځینه د بعضې وایي چې دا خو یو دوه واقع دي یو دوه واقع نه دي واقع ورور داسې یو دوه تنه نور هم نن لیکل کړي وو نو خبره دا ده چې یو نفر چې وایي چې زه هم ولسوال یم هم قمندان امنیه یم هم قاضي یم هم رئیس شورا یم او بیا یو نفر چې تا سره یې دوسیه ده په یوه دوسیې ته یې رسیدګي وکړي وهې ټکایي دا خو د الله لاره نه ده د الله نه ویریږئ دا کارونه مه کوئ ځکه چې دا نظام ته ضرر رسوي او د شهیدانو وینه ضایع کیږي عبدالبصیر قادري وایي چې زمونږ دا اواز د ډیورنډ کرښې هغه اړې ته ورسوئ چې دوی کوم جنگ چې کوي کوم حملې چې کوي د هغې نتیجه کې چې کوم غنیمت دوی ترلاسه راوړي فلمونه چې جوړوي دا دوی واخلي او په مجازي دنیا کې نشر کړي تر څو ټولو خلکو ته ورسیږي زه عبدالبصیر قادري ورور ته ووایم چې دوی دا کار کوي تاسو هغه سایټونو ته اطلاع نه لرئ تاسو لاړ شئ هماغه سایټونه وګورئ ډېر زیات سایټونه دی لري ټول کلیپونه دوی اچوي د فتحو کلیپونه هم اچوي د نصرت هم اچوي د همدارنګې د غنیمت هم اچوي دا ټول کلیپونه دا کیږي خو دې باندې متوجه اوسئ چې ډېر کلیپونه دي چې مثلا یوټیوب یې نه پرېږدي چې نشر شي دغه فیسبوک یې نه پرېږدي چې نشر شي نو د دې لپاره ډېر ستونزه هم ده د ورځې څو پیجونه یې دی بندېږي نوي پیجونه جوړوي بیا هغه پکې اچوي بیا یو ساعت یې بیا هغه بندېږي په یو دغه چې دی هغه ټویټر کې د دې لنډ کلیپونه یې هغه د منځه نه ځي هلته تاسو کولی شئ وګورئ هیله ده چې برنامه وګورئ خوښ کوئ دوستانو سره شریکه کړئ تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په پروردګار د عالمیانو سپارم وما علینا الا البلاغ